د بلخ ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین په مزار شریف ښار کې د 40 حمامونو د معیاري کېدو خبر ورکوي او وایي چې د دغه ریاست د متخصصینو په کلکې څارنې سره یې د لوګیو د تولید ټولې خونې تر پوښښ لاندې راوستې دي تر څو د چاپیریال د ککړتیا مخنیوی وشي. از جمله 64 گنبد حمام در سطح شهر ما امسال تانستیم که به تعداد 40 گنبد حمامش فیلتر تصفیه دود نصب بکنیم و خوشبختانه امسال به همکاری کلانتر صنف ما تانستیم که تمام حمامای سطح شهر جواز محیط زیستی بده. بلخوا د بلخ ولایت د حمامونو ټولنې مشر د دغه ولایت د چاپیریال ساتنې له ریاست سره د همکارۍ د ژمنې ترڅنګ ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د دغه ښار د حمامونو او سوناوو له ټولنې څخه د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې به لا زیاتې هڅې وکړي. بسیار کارش اساسی پیش رفته رئیس. همه روزه ما خودم دوره میکنم. حتی تو شوی شده که 12 بجه شو 1 بجه شو خودم آمدیم بررسی کردیم سعی کردیم به خاطر کرور به خاطر نظافت. همدارنګه د مزار شریف ښار یو شمیر د حمامونو خاوندان د دغه ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست د جدي څارنې هرکلی کوي او ډاډ ورکوي چې په حمامونو کې به د فلټرونو نصبولو او د خپلو حمامونو دننه د پاکوالي په موخه خدمات وړاندې کړي. دغه راز په دغه ښار کې د حمامونو او سوناوو له مالکانو څخه وغوښتل چې ښاریانو ته ښه خدمات وړاندې کړي او روغتیایي لارښوونې مراعات کړي. ما در سوناهای خود همیشه وقت کوشش کردیم که فیلترها به خاطر دود اینجا نصب کردیم و بهترین فیلترهایی که واقعا از طرف انجینر صاحبای ریاست محیط زیست تایید شده و ما تشکر هم میکنیم از سطح رهبری ولایت بلخ، مقام ولایت، مقام ریاست محیط زیست که همیشه وقت همکار بوده همراه متشبثین خصوصی. از این کار محیط زیست هم مردم ده همان است هم خود ما بسیار خوشحال هستیم که مردم از ما شکایت نداره. د یادونې وړ ده چې په مزار شریف ښار کې 40 حمامونه فعالیت لري چې د دغې جملې څخه یې ډیر معیاري دي او د لوګي فلټرونه لري.